سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالۍ سبا سهار پر 9 بجې پیلیږي چې لومړۍ لوبه د بند امیر سپین غر لوبډلې ترمنځ ترسره کیږي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د سپین غر لوبډلې لوبډلمشر راشد خان چې لا هم افغانستان ته نه دی راغلی او داسې د بند امیر لوبډلمشر بیا حشمت الله شهیدي دی. شپږیزه کرکټ لیګ هغه سیالۍ دي چې مخکې به په افغانستان کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره کېدلې، خو دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ له لوري څخه د شپږو لوبډلو څخه 15 لوبډلې جوړې شوې دي چې 15 لوبډلې به د یو بل پر وړاندې شلاوریزې لوبې ترسره کوي. دغه شلاوریزې لوبې د افغانستان په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. که تاسو هم غواړئ خپل ملي اتلان له نږدې څخه تشویق کړئ نو کابل کرکټ لوبغالي ته راسئ، خپل ملي اتلانو ملاتړ وکړئ. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.